د ښاغلي عبدالباري جهاني صاحب پیغام د لوستلو لپاره ښاغلي حاجي حکمت الله حکمت ته بلنه وکړم چې راشي او د جهاني صاحب پیغام ولولي. ښاغلی محترم حکمت الله حکمت صاحب. ګرانو مېلمنو، د غونډې ګډونوال، مخکې تر دې چې زه د جهاني صاحب رالېږلی پیغام ولولم، غواړم یوه یادونه وکړم. هغه دا ده چې د جهاني صاحب په پیغام کې داسې خبرې شته چې د دې وړ دي چې تر درنې غونډې وروسته فکر پکې وشي او هغه درانه لیکوال شاعران چې په دې غونډه کې ګډون لري کېدای شي په دې هکله باندې بیا څه لیکنه هم وکړي. د دغې خبرې څخه مخکې سره دی چې د غونډې د کوربه څخه مې اجازه نه ده اخیستې، غواړم یو مطلب ستاسو سره شریک کړم. هغه دا دی چې په دغه وروستیو 2-3 ورځو کې تاسو یو مطلب په مختلفو پاڼو کې لوستی دی چې د افغانستان د فرهنګ وزارت د بېنواوې پاڼه څارنوالۍ ته معرفي کړې ده. د تعصب ځای دا دی چې په افغانستان کې اوس داسې خلک شته چې هغه د خدای حکم ته هم د شک په سترګه ګوري. مرګ حق دی، ټول مري، څوک نن څوک سبا څوک بل سبا. د بېنواوې پاڼې د یو چارواکي د مرګ اعلان تېر کړی او د اطلاعات و کلتور د پردي فرهنګ پال وزیر دا جرم ګڼلی دی. زما وړاندیز دا دی چې که چیرې دوی دغه سلسلې ته ادامه ورته ورکړي، هغه څوک چې د قلم څښتنان دي، نورې وي پاڼې باید دغه عمل وغندي، ځکه چې د بېنواوې پاڼه دا د میلیونونو افغانانو د حریم د کور د هغوی د نظر د څرګندولو حیثیت لري او هغه جعلي دیموکراسي چې نن سبا په افغانستان کې نوم ورته ورکول کېږي، متاسفانه هغه اوس د دغې تحمل هم نه لري چې د یو چارواکي د مرګ اعلان د یو ژورنالست طبیعي حق دی هغه تېر کړي. دا مې ځکه یادونه وکړله چې کېدای شي پر دې باندې بحث وروسته بیا وشي. د افغانستان د وتلي او پېژندل شوي شاعر او لیکوال عبدالباري جهاني رالېږلی پیغام. زما ګرانو خویندو، ورونو، لیکوالانو، پوهانو، شاعرانو، السلام علیکم. کاشکې مې دا نیکمرغي په برخه وای چې ستاسو سره یو ځای مې په دې پرتمینه غونډه کې برخه درلودلی او د نثر او نظم په ژبه مې د زړه خواله در سره کړې وای. خو زه یقین لرم چې قلم زما او د خپلو خویندو او ورونو لیکوالانو او شاعرانو ترمنځ غماز نه، بلکې یو خوږ، باوري او رښتینی رویبار دی. د غونډې درنو برخوالو، کله چې د پښتو ژبې د نثر او نظم په میدان کې هره ورځ نوي پرمختګونه وینم او کله چې ګورم د غزل او حماسو میدان ته هره ورځ داسې نوي او تنکي زلمیان راوځي چې موږ د هغوی په سن او عمر کې خپل شی او کیڼ لاس نه پېژند او په داسې کم او تنکي عمر کې علمي او ادبي لیکنې کوي چې موږ په دغه سن کې د عقیدې د بیانولو جرأت نشو کولی، نو زړه مې باغ سي. خو دا احساس مې پر زړه لکه ستن داسې راڅرخي چې ستاسې د پاخه عمر یا سپینږیري ملګري په حیث لکه وزرماتې مرغه ستاسو له سیل څخه جلا پروت یم. پر ما ګرانو لیکوالانو، شاعرانو او د غونډې برخوالو، تاسې له بده مرغه په داسې شرایطو کې دا ادبي غونډه کوئ چې د پښتنو پر ټاټوبي، پر شنو کروندو او کلو کورونو باندې پردیو یرغلګرو د خپلو له شامته او د لستوڼي له مارانو په ټونګ سره اورونه بل کړي دي. د پښتنو په بانډو او شارونو کې قتل عام روان دی او پر سرونو او مالونو او ناموس یې یو ځایي تیری کېږي. د پښتنو پر مظلومو ولسونو له اسمانه ټکي اوري او د مځکې مخ د عصري تعلیم او رڼا دښمنانو ورته سور اور ګرځولی. زه د داسې مظلوم ولس په زړورو، ویښو او سترګورو بچیانو ویاړم چې د تنګسي او مرګاني کړاو په دې سختو شرایطو کې
په دې سختو شرایطو کې د قدرت خاوندانو او د خپل ولس قاتلانو ته سرونه ټیټ نه کړل او سلو کې تقریبا 90 ځوان لیکوالان د خپلو مظلومو خلکو ترڅنګ ودرېدل او لا هم لګیا دي د خپلو پلرونو او نیکونو د تاریخي افتخاراتو له مورچلونو څخه ډزې کوي. تاریخ به د دوی مړانه او قرباني هېره نه کړي، خو هغه له پنده ډکه کیسه باید د ټولو په یاد وي چې د ښوونځي په لومړنیو ټولګیو کې مو شاید لوستې وي چې په بستر کې پروت د کلونو رنځور بوډا کولی سو یوه لښته ماته کړي، مګر په خپله ځواني او زور مغرور زلمي د 15 یو ځای سوو لښتو د ماتولو توان نه درلود. درنو لیکوالانو او شاعرانو، که موږ غواړو چې د خپلو قربانیو ثمره وڅکو او که موږ غواړو چې د خپلې مړانې نتیجه ووینو، نو باید 100 ځانګړي او بېلې چیغې له یوه ستوني څخه راوباسو. دغه چیغه او دغه آواز دی چې د خوشحال خټک د تورې د شرنګ په څیر زموږ د غلیمانو خوبونه حراموي او له کټه یې راغورځوي. تر هر څه مخکې خپل د بري او نیکمرغۍ دښمنان وپېژنئ. د ټولو هغو کسانو مخونه تور کړئ چې یا د دښمن له صفونو او یا د دوستانو په جامو کې ستاسو د بېلولو، مخالف کولو او له یو بل سره د جنګولو کوښښونه کوي. ستاسې صفونه کمزوري کوي، د دښمنانو موټې مو غښتلي کوي او عمرونه یې اوږدوي. ما دا خبره په هر ځای کې کړې ده. د دښمن پیژندل چندان ګران کار نه دی. یوازې یو عمومي فورمول په نظر کې ونیسئ، خبرو ته یې غوږ ونیسئ چې په هر شکل او هر لباس کې یې ستاسې ترمنځ د نفاق اچولو خبرې کولې، هغه یا ستاسې دښمن دی او یا د دښمنانو لخوا غولول سوی. د پښتنو په انګړ کې اور بل دی، پر ښارونو یې بمونه اوري او د ښوونې او روزنې په ساحه کې هره ورځ له سیالانو څخه 10 ګامه شاته پاتېږي. د هغوی د ژبې، کلتور او ټول ولس د له منځه وړلو دپاره په ملي او بین المللي سطحه دسیسې روانې دي. خو ځینې کسان د دښمنانو په لمسه په شعوري ډول هغوی پر غلجي او دراني، اصیل او کمسل، مشرقي او جنوبي باندې ویشي او د عداوت او دښمنۍ په دام کې یې د لوېدلو لپاره راز لومې ورته جوړې کړي دي. زه د یو ورور په حیث درته عذر او زارۍ کوم چې پښتو ژبه یوه وبولئ